دا نظام د مسلمانانو نظام دی، دا نظام د مجاهدینو نظام دی، دا د افغانانو نظام دی. دلته به د هر عالم قدر کیږي، دلته به د هر مسلمان قدر کیږي، دلته به اسلامي نظام او شرعي نظام نافذیږي. دلته غربي او شرقي فکرونه، دلته دیموکراسي او دلته هغه غلط افکار چې اشغالګرو په دا 20 کاله دلته په افغانستان کې شیندلي وو او زمینه ورته برابره کړې وه، دا نور نه چلیږي. ټول باید دا حقیقت درک کړي او په دې پوه شي چې نور د افغانستان ملت، د افغانستان اردو، د افغانستان پولیس، د افغانستان په مجموع کې ټول حکومت دا نشي برداشت کولای چې یو څوک د نظام په مقابل کې سر پورته کوي او د دې ملت څخه دغه راغلی امنیت اخلي. دا خبره د زړه په غوږو واورئ چې ستاسې هره شومه اراده به په نطفه کې خنځا کېږي او ان شاء الله تعالی د الله جل جلاله په فضل او نصرت سره او د دې ځوانانو په ارادو سره او په عزم سره به تاسو خپل هدف ته په هیڅ وخت کې ونه رسېږئ. نو د خپلو دغو ارادو او سرټمبګیو څخه نور باید لاس واخلي.